فسادات کو تاسو د یو مسلسل کلمه په ورزیاته دنیا کې به مسلسل شرونه او فسادونه پیدا شي. حدیث کې راځي داسې شرونه او فسادونه به لکه د تسبو د محراب دا چې وشکېږي دا محراب نو دا د تسبو دانې یو د بل د پاسه داسې راغورځي نو یو دانه راغورځيږي ته وایي چې نورې ختم شي بیا بل راشي نو یو شر ختم نه چې بل شر راشي هغه ختم نه چې بل شر راشي نو قیامت ته نږدې به شرونه او فسادونه. فمن اراد ان يفرق امر هذه الامه چا چې اراده وکړه چې جدا کی امر د دې امت په دې امت کې اختلاف راولي وهي جميع او حال دا چې دا امت متفق لکه د افغانستان او د پاکستان او د هندستان او د ماوراء النهر د دې ټول ملکونو مسلمانان په یو حنفیت متفقو. 1200 کلن تاریخ د اسلام کې دلته یو شافعین نو 1200 کلن تاریخ د اسلام کې دلته یو مالکیم نو 1200 کلن تاریخ د اسلام کې دلته یو حنبلیم نو 1200 کلن تاریخ د اسلام کې دلته یو غیر مقلدم نو یو پنځپیریم نو یو بریالیم نو ټول حنفیان ټول یو حنفیت اهل سنت والجماعت او توس پکې راغلي اختلاف پکې جوړه بیا